د خلافت عثمانیه بیرغ د ترکیې په نندارتون کې د عثماني خلافت د بحري ځواکونو ځانګړی بیرغ چې د نصر من الله و فتح قریب کلمه او د خلفای راشدینو څلورو یارانو نومونه ورباندې نقش دي. دا ډول اسلامي بیرغونه د عثماني خلافت بحري جنرال سلطان خیر الدین بابروسا په بیړیو او د یورپ په سرحدونو باندې رپېدل. په دغه بیرغ باندې د یهودانو مذهبي نښان سټار آف ډیوډ هم لیدلی شئ. دغه د ستوري نښان اصلا د حضرت سلیمان علیه السلام په ګوتمې باندې د مهر په حیث نقش و. په اسلامي امپراتوریو کې دغه نښان د بحري ځواکونو د پیژندنې علامت و چې د عثماني خلافت تر وختونو پورې په بیرغونو، ډالونو، اشرافیو، مکتبونو او جوماتونو باندې ترسیم کېدو. د قیراراون په جوماتونو او کورونو باندې تر اوسه د دغه اسلامي نښان نقشونه پاتې دي. د اسلامي خلافتونو د سقوط وروسته دغه نښان یهودانو غلا کړ او د خپل مذهبي نښان په توګه باندې په بیرغونو، مقدساتو او کورونو باندې ترسیم کړ. د اوسني اسرائیل په بیرغ او امریکایي ډالر باندې دغه غلا شوی اسلامي نښان واضح لیدلی شي. زموږ غلا شوي تاریخونه سرغړې که زړه درکړم، سرغړې که زړه درکړم، سپین عشقه څه درکړم، سرغړې که زړه درکړم، سرغړې که زړه درکړم.